د ډیرو افغانانو په اند په افغانستان کې د سولې په تړاو هیلې په زیاتېدو دي. د افغانستان په څیر جګړه ځپلي هیواد کې لوبې او لوبغاړي په دغه بهیر کې څه ډول رول لوبولی شي؟ دا په آزادې جګړې کې. سلام و وقت شما بخیر. خوش آمدین به جرگه آزاد BBC. من درخشان صدیقی هستم. زه غنیت الحق یاسینی هم آزاد جرگې ته ستاسې هرکلی کوم. در 18 سال گذشته حوزه ورزش تنها حوزه‌ای بوده که تصویر جنگی افغانستان را در بیرون از افغانستان تا اندازه تغییر داده. نن په دې آزاد جرګې کې دې ته کتنه کوو چې په افغانستان کې د سولې په برخه کې لوبې او لوبغاړي څه ډول رول لوبولی شي؟ در پیوند به همین موضوع با مهمانان در جرگه امشب بحث می داشته باشیم. آقای رئیس احمدزی، مربی تیم ملی 19 سال کرکت و کاپیتان پیشین تیم ملی افغانستان. آقای حفیظالله ولی رحیمی، رئیس عمومی تربیت بدنی و سپورت و رئیس منتخب کمیته ملی المپیک افغانستان و خانم سمیرا اصغری، عضو کمیته بین المللی المپیک جهانی و همچنان بازیکن تیم بسکتبال افغانستان. شما را خوش آمدید میگم. دغه راز جرګې ته د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو برخوال هم رابلل شوي دي چې ورته هرکلی وایو. ستړي مه شئ. آقای رحیمی، بحث را با شما آغاز میکنیم. به نظر شما ورزش افغانستان در سالهای اخیر چقدر تونسته روی صلح تاثیرگذار باشه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما و تمام بینندگان، خصوصا دوستان حاضر در تالار. اصلا ورزش به معنی نماد صلح در تمام جوامع، خصوصا در جوامع افغانستان که از همه ضروریتر و مهمتر است و در این سالهای اخیر اگر به دستاوردهای ورزش افغانستان چی در عرصه فوتبال چی در عرصه کرکت اینا ببینین، یگانه عامل وحدت ملی بوده و هم در مسابقه و هم در دستاورد و هم خوشی که در سرتاسر افغانستان ملت افغانستان حصار کرده، کلش به اساس اونمو موفقیت و یا دستاوردهای ورزش کشور بوده. رحیمي صاحب، څنګه چې په کار د هغه ډول ګټه ترې پورته شوې ده د لوبو نه، د سولې په برخه کې د لوبغاړو نه په دې تېرو اتلس کلو کې؟ تا هنوز به او اندازه که واقعا باید از ورزش من حیث نماد صلح و یا یگانه فاکتوری که میتونه وحدت ملی را بیاره و بتونه صلح را در افغانستان بیاره، متاسفانه تا هنوز به او اندازه متوجه هم نشده و بزرگای سیاسی افغانستان تا هنوز از اهمیت و رول سپورت در صلح و در آوردن یک وحدت بزرگ ملی تا هنوز به او اندازه شاید آگاهی پیدا نشده و یا موقعی ازی پیدا نشده. رئیس احمدزی صاحب د کلونو نه د سپورت په ډګر کې ښکیل دی، هغې نه به من دا پوښتنه کوم. احمدزی صاحب، تاسې څومره دې خبرې سره موافق هستئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو مېلمنو ته سلامونه د تالار کتونکو ته. لکه څومره چې لازمه ده د ورزش لپاره چې په نورو مملکتونو کې چې څومره کار ورته کېږي، بدبختانه تر اوسه پورې دومره کار په افغانستان کې ورته نه ده شوی. د دې یو تر ټولو نه غټ عوامل چې کوم دي هغه دغه د سیاسونو لاسوهنه ده په ورزش کې. رئیس اولمپیک هلته ناست دی، یو ورځ یو وخت کې نه که خبره بل خوا لاړه نه شي، یعنې تاسې وایئ چې کله لوبو ته کار نه کیږي هغه بیا په سولې کې هم رول نشي لوبولی. بالکل ظاهره خبره ده، ځکه چې ورزشکار د مملکت نمایندګي کوي. نو چې د یو مملکت نمایندګي کوي نو صرف او صرف که خلک ورسره مینه کوي، هغه د مملکت احساس ورسره وي، د هغه د مملکت لپاره نوم کوي. دا که زه رئیس احمدزی د یو قوم یا تر یو سیاسي هغه پورې یم، نو بیا هغه محدود خلک به موږ سره موږ ته به مینه راکوي. او که چېرته د مملکت په اندازه باندې شي، نو هغه که د افغانستان د هر یو ولایت وي، د هر یو قوم سره تعلق لري، هغه بیا هغه ورزشکار ته او د سولې لپاره بیا تر ډېر په دغه کې ډېر کار اخیستلی شي. تشکر. خانم اصغری، شما که خودتان یک ورزشکار هستین و برای ورزشکاران کار میکنین، وضعیت فعلی و کار ورزشکاران چقدر به نظر شما میتونه تاثیرگذار باشه برای صلح تا جوانان به طرف انحراف نرن و بیاین در ورزش و بتونن که در یک فضای صلح و مخصوصا خودشان برای خودشان صلح ایجاد کنن؟ به نام یاد خدا. سلام خدمت تمام بینندگان عزیز و حضار عزیز. در قسمت تلاش ورزشکاران افغانستان باید بگویم که با وجودی که قسمی که خود رئیس هم صحبت کردن،
مشکلات زیاد است در افغانستان که ورزش همیشه نادیده گرفته شده، به خاطر از اینکه متاسفانه مشکلات زیادی در وطن داریم. اما ای که ورزشکارای افغانستان سهم خود را چه قسم ادا کردن واقعا قابل قدر است و من کسی که خودم در بین ورزشکارا هستم و میبینم با تمام مشکلاتی که اونا دارن، اما ما تانستیم که اون امور رقم که عضو خانواده ورزش در دنیا هستیم، در جهان هستیم. و شما چقدر نتیجه کارهایتان در بخش صلح در افغانستان میبینین روزمره؟ خب از دید من به عنوان کسی که در جامعه هستم، در طبقات مختلف به خصوص در طبقه جوانان و ورزش، باید بگویم که زن افغانستان، زن ورزشکار افغانستان، چون موضوع صلح است و تاثیر از او، باید بگویم که یکی از قربانی که زن افغانستان، زن ورزشکارش داده. شاید حتی خانمایی که در میدیا هستن، در مطبوعات هستن، من شاید ورزشکارا را از اونا که هم پیش قدم ببینم، به خاطر از اینکه اونا امو وزنه بسیار سنگینی را که در جامعه سنتی مثل افغانستان با تمام مشکلات و جنگ و بدبختی که داریم، اونا همیشه حمل کردن به عنوان دی باسته بلګرو سره شو اوس بلته چون جرګې پروګرام دی برخوال به ملا شریک کو که څوک پوښتنه لري الله سمجه مهرباني وکړئ تاسو. عبدالصمد پکتینی ما د پکتیا ولایت څخه لکه څرنګه چې موږ تاسو پوهیږو ورزش نه یوازې دا چې زموږ ولس ته د سولې پیغام ورکوي، بلکې زموږ ځوانان له نشهیي توکو څخه همدارنګه له عباسیاتو څخه راګرځوي. نو ورزش رښتیا هم یو ډېر مهم رول په سوله کې لوبولی شي. زه یو مثال وړاندې کوم. مثال دغه ده چې زموږ په ساحه کې د دوو قومونو ترمنځ د ځمکې لانجه وه یا په ځمکه باندې د هغوی جنجال و، ولې د هغوی زامنو په یوه ټورنمنټ کې لوبې کولې. کله چې لوبې کولې نو هغه زامنو یې هغه جنجال د پلرونو په خپل ځای پرېښوده. نو همغه مثال شو او همغه د دوی ورتګ تاسو ډېر ښه مثال ورکړ د خلکو لپاره. بلې پوښتنه مې له رئیس صاحب احمدزي د کرکټ بورډ له روزونکي او همدارنګه د اولمپیک له رئیس صاحب څخه ده چې دوی په ملي او محلي سطحه باندې د سولې د راتلو لپاره یا د سولې په نامه ټورنمنټونو لپاره دوی څومره بودیجه ځانګړې کړې ده او څومره لوبې لري په ولایتي سطحه باندې. د سلام په وړاندې کولو سره برېښنایم د ننګرهار ولایت څخه پوښتنه مې دا وه د رحیمي صاحب څخه چې دولت او د اولمپیک کمیټه څنګه کولی شي چې دغه د ورزش لمنه ناامنو سیمو ته پراخه کړي. ډېره مننه جناب پاکتین صاحب او خوري فرشته جان. تر اوسه موږ پوره بودیجه خپل ادارې ته نه، خپل مصارفات د 450 فدراسیونونه دا ته تر اوسه کوم ځانګړې بودیجې تصویب شوې نه دي. خو موږ هغه مسابقې چې جوړوو په مرکز او ولایتو کې د هغه هدف یې همدغه دی چې موږ باید ټول قومونه راسره راټول کړو او هغه وحدت ملي چې زموږ هدف عمومي دی په هغه د هغه د لارې نه موږ باید هغه حاصل کړو. بودیجه تر اوسه په هیڅ ادارې کې په دولت کې د سولې په نوم ځانګړې شوې نه دي. تشکر. آقای احمدزی، چگونه با چه روش‌هایی میشه که ورزش را در ولایت‌های ناامن گسترش بدیم؟ ما در کلان شهرها شاهد هستیم که کلب‌های ورزشی و مکان‌های ورزشی وجود داره. در مناطق ناامن چگونه میشه که یک ذهنیت سازی شود تا جوانان حداقل اگر ورزش‌های بسیار نیاز به امکانات داره را انجام نمیتن، ورزش‌های عادی مثل دوش و بعضی روش‌های دیگر را باید ورزش‌های دیگر انجام بدن. دغه ورزشکار خپل نوم د صلح یو نوم ده. تاسې به لیدلي یو دغه لنډ څو ورځې مخکې د مونږ لوبغاړی میرویس اشرف چې داسې یو ناامنه ولسوالۍ ته تللی و چې ته مو د وړاندې په دشت یارچي کې ګومان کوم د کندوز ولایت نو هلته لاړ. نو هلته چې څنګه دی لاړ دغه د خلکو چې څنګه د سر هرکلی وسو، خلکو چې ورته څومره مینه ورکړه. یعنې په یو اصطلاح مې زه خبره کولی سمه چې ورزشکار د مملکت نمایندګي کوي او د خپله د یو صلح نوم ده. زه به دغه ورور چې څنګه مثال ورکړه، دغه د موږ لپاره هم یو ښه تجربه وه چې بل چې کله موږ سره یو ځای کیږو موږ هېڅکله هم دغه پوښتنه چانه نه یې کړې چې یعنې ته د کوم ولایت یې، د کوم ځای یې، همدغسې چې څومره نور خلک دي. نو زه به دا ووایم چې ورزشکار د سولې په راوستو کې یو ډېر ښه رول لوبولی شي او الحمدلله تر اوسه پورې دغه پکې دغه څومره ورزشکاران چې دغه ټوله په دې کې موافقه دي، کامیاب شوي دي پکې. اغلې سمیرا، تاسې مخکې رحیمي صاحب ویل چې ځانګړې بودیجه نشته د حکومت په کچه باندې، ستونزه کوم ځای کې ده؟ ستاسې وړاندیز به څه باید وکړي حکومت؟ از دید من حکومت افغانستان باید ورزش افغانستان و ورزشکارای افغانستان به عنوان یک نیروی، یک کتله‌ای که واقعا به خاطر صلح و به خاطر
داشتن یک آینده بهتر، افغانستان بهتر تلاش دارن. یعنی تک تک ورزشکارا که خوشبختانه ورزشکارای افغانستان همگیشان کسایی هستند که با وجود از اینکه یعنی خودشان از خانواده های بسیار سطح بالا نیستن و سطح متوسط و سطح پایین هستن، اما علاقمندی دارن و ما باید اینمی رو به عنوان یک نیرویی که میتونه قوت باشه برای حکومت افغانستان، برای خود کشور ما افغانستان، باید یا حمایت شون. مردم افغانستان تشنه از این حمایت ها هستن. حالا این گونه حمایت هایی که انتظار دارین وجود نداره؟ به صورت قطعیش وجود نداره، چون درگیر مسائل دیگه هستن. اما از دید من به عنوان یک کسی که به اصطلاح امی حدس و گمان بزنم یا حداقل به او فکر کنم، امی هست که اگر حکومت افغانستان، سیاسیون افغانستان بتونن که نظر و اهمیت به دیگر مسائل داشته باشن، اما در کنارش این کتله بزرگی که جان فدا هستن بدون هیچ کدام امکاناتی یا را نوازش بتن، یا را تشویق کنن، یا را حمایت کنن، من مطمئن هستم که از آن چیزی که امروز ما شما بدون هیچ امکاناتی دستاوردهای بسیار کلان داریم، از این کرده هم بهتر میشه که هم به نفع جامعه هست، هم به نفع خود حکومت. تشکر. باز هم یک پرسش از اشتراک کننده می داشته باشیم. اشتراک کننده‌ای که پرسش دارن دسته خود بالا کنن. یکی از اشتراک کننده‌های ما اینجا دستشون بالا کرده بودن. مهربانی کنید. به نام خدا، شکری عسکری هستم از ولایت غزنی. سوال من متوجه خانم اصغری میشه. سوال من این است که به نظر شما خانم هایی که در ولایت های ناامن زندگی میکنن، شما من حیث یک زن ورزشکار و زن افغان چی گفتنی دارین؟ یعنی اونا علاقه دارن ولی ناامنی برشان اجازه نمیده، اونا چی باید کرد؟ تشکر. ما با یک باور هستم که مردم افغانستان همیشه دنبال خوبی ها، دنبال نیکی ها هستن، اما ای که چرا ما بتانیم که امی پیام با اونا برسانیم، میشه که ما دختر خانمایی را داریم که خانم هایی هستن که واقعا توانستن که با تمام اونمو یعنی اصول اسلامی، با تمام امو عفت افغانستان نگه داشته، توانستن که بسیار دستاورد داشته باشن. باید امی خود ماهیت ورزش به اونا تشریح شود که ورزش چی هست. ورزش به عنوان یک سرگرمی نباید برای اونا به اصطلاح به گوش اونا برسه، به خاطر از اینکه ورزش یک سرگرمی نیست. ورزش از همه اولتر که حتی در خود اسلام هم از او ذکر شده که باید یک انسان فعالیت فیزیکی داشته باشه به خاطر صحتمندی خود. اول به خاطر صحتمندیش هست، دوم به خاطر از اینکه جامعه بتونه از امو مخدرات، از امو تمام کارهای بد به اصطلاح دور شوه، و سومی که خود امی حکومت افغانستان از دید من اگر میخوان که واقعا یعنی به صورت جدی به ورزش ببینن، امی باید حمایت کنن. تشکر. آقای ولی فکر میکنم چیزی اضافه میکنه؟ چون ما یک جامعه سنتی اینا هستیم، به این خاطر زیادتر کوشش کردیم با وزارت محترم معارف و تعلیم تربیه تا بتانیم اول از طریق مکاتب دخترانه و پانتونایی که دخترانه و دختر خانم هستن، از اون طریق ما بتانیم که فرهنگ ورزش در بین دختر خانم ها در سر تا سر افغانستان به قسم متوازن رشد بده. بسیار تشکر. شما میتونید برنامه جرگه آزاد را در شبکه‌های اجتماعی هم دریافت کنید. در فیسبوک، توییتر و اینستاگرام میتونید به نام جرگه آزاد یا اوپن جرگه بنویسید و صفحه ما را دریافت کنید. و اگر میخواین جریان مکمل این برنامه را هم تماشا کنید، در یوتیوب ما با همین نام و نام جرگه آزاد میتونید این برنامه را تماشا کنید. و حالا هم یک بسته معلوماتی خیلی کوتاه میبینیم. سکل زه او میرمن می دواړه یو ځای راولي ځکه چې هغه زما څخه ښه پرېکړه کولی شي. زما ترور به هم رای ورکوي چې هغه زما څخه زیاته په سیاست پوهیږي. زما خور په دې ټاکنو کې رای ورکوي ځکه چې هغه زما نه ښه قاضي ده. زما لور په لومړي ځل رای ورکوي ځکه چې هغه د هیواد راتلونکی ده او هغه حق لري چې ووایي چې راتلونکی مشر دې څوک وي. زما مور په ټاکنو کې برخه اخلي. هغه خپل او د خپل هیواد برخلیک په خپله ټاکي ځکه هغې دا هر څه ماته زده کړي. د هیوادونو ښېرازي هغه وخت وي چې نارینه او ښځینه اوسیدونکي د هیواد د راتلونکي په اړه تصمیم ونیسي. د افغانستان اساسي قانون ښځو ته پوره حق ورکړی چې د نارینهو له فشار پرته په ټاکنو کې ګډون وکړي. نو که سږ کال مو د رای ورکولو تصمیم نیولی وي، په یاد ولرئ ټولې ښځې د رای ورکولو حق لري. راځئ په ګډه پر مخ لاړ شو. آزاد جرګې ته ښه راغلاست هغه اورېدونکي چې اوس موږ سره یو ځای شوي دي. په دې خپرونه کې په دې غږیږو چې لوبې
د افغانستان په سولې کې څه ډول رول لوبولی شي. دلته موږ یو شمېر برخوال هم د افغانستان له بېلابېلو ولایتونو رابللي دي چې د هغوی نه به وپوښتو. یو راسره دلته به په خوا کې دی، تاسې مهرباني وکئ که خپل ځان معرفي کوي او خپله پوښتنه مطرح کوي. به نام خدا ولی سادات هاشمی هستم، باشنده کابل. خودم تا جایی که میفهمم یگانه کلمه که در افغانستان زیادتر رول داره و همه با آشنایی داره کلمه صلح است و صلح آرزوی همه افغان است که ما مردم افغانستان فعلا فقط صلح را در جنگ میبینیم، توقف جنگ. و سوال ما از جناب رئیس صاحبی است که چطور ما میتونیم توسط ورزش به صلح دست یابیم. ډیره مننه. اگه به تاریخچه ورزش نگاه کنین، اولین بار صلح در یونان قدیم از طریق ورزش آمده. به این خاطر امروز ما کوشش بسیار زیاد داریم که به هر اندازه‌ای که ورزش تقویت پیدا کنه و تمام جوانای ما رو به ورزش بیارن. دیگه طبعا قسمی که میبینین در یک تیم ورزشی از هر گروه، از هر قوم، از هر قبیله یگانه جای است که هیچ مشکل ندارن، همیشه هستن. احمد صاحب وړاندې نیوکه وشوله چې حکومت پام نه کوي. دلته یو د نیلسن منډیلا چې ټولې پیژني په جنوبي افریقا کې و، هغه دا ویل سیاستوالو چې سپورټس بدلون راولي. دغه ورزش کولی شي د افغانستان لپاره ډیر څه وکړي چې دا زه به په د لنډو کې د اولمپیک لوبغاړو چې څومره میډالونه او څومره لاسته راوړنې چې لري دي، ورسره په څنګ کې د کرکټ لوبغاړو داسې هیوادو ته زه تللی یم، ما لیدلي دي چې په غرب الهند په ویسټ انډیز کې چا د افغانستان نوم نه پېژانده، هېڅوک ورسره اشنا نه و. انګلستان ته په 2006 کې موږ لاړو، موږ هلته ډېرو خلکو نه موږ پوښتنه وکړه چې افغانستان، هغوی د افغانستان یو دغه تصویر په یو بل شکل باندې ورته و، خو چې بیا موږ ولیدلو دغه لوبغاړي یې ولیدل، افغانستان دوی بیا وپېژانده او دغه د ورزش په ذریعه باندې افغانستان د ورزشکارانو چې څومره کار کړی، زه فکر نه کوم شته داسې سیاسون هم شته د افغانستان کې چې هغوی د افغانستان باندې زړه بدېږي، ډېر کار یې ورته کړی ده، خو ګمان نه کوم لکه څومره چې ورزشکاران د افغانستان لپاره کار کولی شي، زه فکر نه کوم که په انټرنیشنل په نړیواله سطح باندې دغه د موږ سیاسون وکړي. مهمه خبره یاسیني صاحب دغه ده چې خدای دې وکړي چې د موږ دغه سیاسون د ورزش په اهمیت باندې پوه شي. د کرکټ مثال ته به زه راشم، د افغانستان د کرکټ لوبغاړو په نامنه ځایونو کې، په نامنه ولایتونو کې چې هر ځای ته موږ تللي یو، که هغه د افغانستان مخالفین هم وي، د موږ یې ډېر تود هرکلی کړی ده، نو ورزش کار کولی شي د افغانستان لپاره ډېر څه وکړي. ډېره مننه. سرزد تشکر. باز هم نوبت میگذاریم برای پرسش های اشتراک کننده. آجی صاحب محمد اسلم، سوال ما راجع به همشیره خوردم میشه که راجع به صلح. امروز هم امی ورزش یک چیز خوب در بین دو طرف، هم مخالف و هم دیگهش کدام مشکلی نداره. مثال نمونیست ما در قندوز، ما بارها در چمن اسپینزر و در بوسکشی میبینیم وقتی روز پالوانی میشه، همون برادرای مخالف، همون دیهای ما هم دمی پالوانی میان شرکت میکنن و پالوانی خود میگیرن و پس میرن هموسن. در بوزکشی هم رو همین قسم جمع میشن و سایب همون بوزکشی خود میکنن و میرن. در این موضوع انشالله هیچ کس در ورزش مخالف نیسته و ما پاک همه بار به گردن دولت هم نمیگذاریم. همشیره ما میگه که باید این امکانات باشه. ببین سابق همین پالوانایی که مثل نمونهش پالوان ناصر جوالی تا بگه کراچوانی میگه میره بگه در ورزش خود اولین مدال طلا را آورد در افغانستان. مثال حال بچه کراچوانی داریم همین حسین بخش سفری، او از کجا میکنه سرمن نظر به مش شایستگی و توانایی و قدرت و علاقه خود میرسانه بچیم. تو هم اگر بخوای ببین نه دولت نمیمونی، دولت ما امروز مشکل داره، هزار مشکلات داره. اگر موافق باشین یک پرسش دیگه می داشته باشیم شما. حشمت سحار یم له خوست ولایت نه. په نامنه ولایتونو کې نامنه سیمو کې د ورزش په ذریعه څنګه سولې ملي یووالي ته لاره هوارولی شو؟ مننه. اول که تاسې اغلې سمیره په نامنه ولایتونو کې څه ډول کیدای شي چې د لوبغاړو نه ګټه پورته شي او بله نیوکه هم وه که هغې ته ځواب ورکړئ مهرباني. من فکر میکنم که وقتی که موضوع صلح و ورزش میآید و موضوع جدی میشه در این پروسه بسیار مهمی که ما قرار داریم در صلح، باید بگویم که نقش ورزشکار افغانستان بسیار مهم هست، به خاطر از اینکه خود قسمی که رئیس پیشتر هم صحبت کردن، خود امی ورزش در دنیا
که نهاد شده به خاطر از این موضوع صلح بوده که در روز جنگ نباشه. شما داستان از زبان خود اینا شنیدین که در بین دو طایفه جنگ بوده، اما وقتی که دو ماهی که مسابقات بود در روز اینا با هم دیگر کنار آمدن، جور آمدن و مسابقات را پیش بردن و آتش بس شد. و در موضوع دیگه یک به اصطلاح یک اتفاق کلان دیگه ورزشی که بود که خود کوریای شمالی و کوریای جنوبی در مسابقات المپیک یک جای شدن. ما به عنوان یک شخصی که نه از کوریا هستم نه از دیگه جای، اما به خاطر ارزش های المپیک، به خاطر ارزش ورزش، حتی ما موجه 8 مایم جمع شد. ډیره مننه. احمد زی تاسو څه زیاتول غواړئ؟ دغه ورزشکاران کولی شي چې په افغانستان کې صلح راولي او د صلح لپاره دوی ډیر کار کولی شي. صلح که زه په دوه کوم یو هغه صلح ده چې د موږ دغه خپل لکه ووایم چې بدبختانه د موږ دغه د تقریبا د اخیری 15 کالو نه چې دغه د خپل منځ کې قومي او دغه په دغه کې د افغانستان دغه ورزشکاران ډیر څه کولی شي. او تاسو یقین وکړئ چې زه چې د لوګر ولایت یم، موږ سره چې څومره مینه د بامیان ولایت خلک موږ سره کوي، موږ چې بدخشان ته تللي څومره هرکلی چې د موږ سوی ده، یعنې په داخل د افغانستان کې دغه ورزشکاران کولی شي، خو د افغانستان دولت باید دغه ورزش ته ډیره پاملرنه وکړي. تر اوسه پورې په د اواخرو کې دغه 2000 نه دې خواته د طالبانو حکومت وخت نه دې خواته چې څومره کومکونه او هغسې وي که د دغې 15 یا 10% هم دغه ورزش ته ورکړی سوی وی، نو ډیر کار به دغه لوبغاړو کړی. خو بده برخه موږ سره د حکومت د مستقیما د بودیجې په برخه کې کار کوي نشته چې دا ستاسو د نیوکه جواب کړي. خو که سړی ګوري مرستې هم شوي دي، داسې نه ده که سړی ټوله کرښه راکاږي چې حکومت څه نه کوي په دې برخه کې چې لوبې وغوړېږي، سبا به سولې سره مرسته کوي. یعنې دا به هم لږ له انصاف لرې وي که په عمومي ډول سړی ووایي چې هېڅ نه دي شوي. ډیر څه شوي دي، دا موږ نه وایو چې څه نه دي شوي، خو دا خبر به زه وکړم چې ورزش باندې چې څومره سرمایه ګذاري دوی وکړي، دوی به په ګټه کې تاوان کې بنوي. تشکر. آقای رحیمی، تا اینجا بیشتر صحبت شد که از حکومت بیشتر انتقاد شد که حمایت نمیکنه. حالا اگر یک مقدار برای بحث خود ورزشکارا و مخصوصا برای تیم ها و دسته های ورزشی بپردازیم، ما شاهد هستیم در هر باری که ورزشکاران افتخار میارند و مدال به نام افغانستان ضرب میزنند، تمام اقوام مردم افغانستان بدون در نظر داشت زبان و قوم و سمت میآیند و تجلیل میکنند و حتی گروه های مخالف و مسلح حکومت هم در بعضی از موارد آمدن و شادمانی کردن. چقدر میشه که از طریق ورزش با کدام شیوه ها بین مردم اتحاد ایجاد کرد و راه را برای رسیدن مردم به یک صلح و اتحاد همبستگی هموارتر بسازیم؟ وقتی که بعد از اولین لوی جرگه که ایجاد شد، متاسفانه اولین جایی را که انتخاب کردند کابل 2 میدان ورزشی بسیار خوب فوتبال داشت که غازی استادیوم بود و یا استادیوم ورزشی پلی‌تکنیک. پوانتون پلی‌تکنیک یکی از بهترین با استانداردترین میدان ورزشی بود. یعنی اینقدر یک تفاوتی از او وقت تا امروز در سطح رهبری کشور آمده که در او وقت یگانه جایی را که میتونستن یک میدان خاکی را خیمه لوی جرگه را در او بزنن آمدن و همین میدان که امروز بیخی همو تعمیر خیمه لوی جرگه است، این بزرگترین میدان ورزشی کابل بود که گفتم در سطح جهانی ایجاد شده بود. ولی امروز الحمدلله در 2 سال مایه بسیار کافی داریم از رهبری دولت در هر بخشی که در این اواخر حتی یک طرح که ایجاد کردیم که در 8 زون افغانستان در هر زون زیاده از 300 زیر زمینه ما کمپلکس های بزرگ ورزشی ایجاد میکنیم. یک شکل صحبت خانم سمره را نقص میکنیم. همواره میگن حمایت نمیشه. بله و این زونای کمپلکس های ورزشی که در هرات و ننگرهار در 2 جا حتی زمینش هم تثبیت شد و این کل از یک بزرگترین سرمایه‌گذاری را کار داره، میدانه که قوی ترین رول در رشد اقتصادی، فرهنگی و حتی سیاسی کشور که قبلا رحیمی صاحب او بخی تاسو ډېر ښه مخکې مثال ورکړ د جرګې د تالار او کوم ځای جرګه کیږي، تاسو چې باید ښه مدیریت شي، څوک به کوي د مدیریت کې په لنډو دغه ځواب لطفا راکړئ. رهبری ورزش طبعا موږ د مسئولیت زموږ هم دغه دی. دغه وایم چې هغه وخت چې دغه خیمه هلته انتخاب سو زموږ د ورزش رهبری حتی شکایت هم نسو چې دا د کابل بهترین لوبغاړی دی.
نو هغه جرګه خو هر چیرې د هغه خیمې چې غواړي نو ځای خو هغه خو دا هم د لوبو یو ګټه کیدای شي چې ډېرې لویې فیصلې هلته وشولې دا هم د لوبو برکت و چې یو ډګر و نو دغه تصمیمونه خلک هلته وسي. مننه. یوې لنډې وقفې ته تاسو کولی شئ په فیسبوک، انسټاګرام، ټویټر باندې زموږ دا خپرونه بیا هم وګورئ په اوپن جرګه، آزاده جرګه یا جرګه آزاد. دغه راز که غواړئ په بشپړه توګه دا خپرونه وګورئ په یوټیوب باندې هم موندلی شئ. دلته یوه لنډه معلوماتي ویډیو ګورو. امسال من همراه خانم امرأة میتونم به خاطر که او بهتر میتواند تصمیم بگیرد. عمه من در انتخابات شرکت میکند چون او سیاست را بهتر از من میفهمد. خواهر ما در این انتخابات رای میده به خاطر که مردم بهتر از من میشناسند. دختر ما با اولترین بار رای میده که او آینده افغانستان است. او انتخاب میکند که رئیس جمهوری آینده باشد. مادر من رای میده چون هر چیزی که من یاد دارم او به من یاد داده. کشور ترقی میکند وقتی زن و مرد با هم تصمیم میگیرند برای آینده. قانون اساسی افغانستان این اجازه را به زنها داده که آنها بخشی از انتخابات باشند اگر بخواهند و بدون هیچ گونه فشاری از جانب مردها. اگر تو تصمیم گرفتی که امسال در انتخابات شرکت کنی، مطمئن شو که همه زنها از این فرصت برخوردار باشند. بیایید با هم پیش برویم. سلام دوباره. بیننده ادامه برنامه جرگه آزاد BBC هستید. بعضی از راهکارهای عملی و برخی از راهکارهایی که بتونه روی ذهنیت سازی ورزش همکار شود تا اینجای بحث مهمونان ما بیشتر صحبت کردن. مستقیم بریم سراغ چند پرسش از اشتراک کننده. بعدا میپردازیم برای مهمانای ما. محمد صابر همدرد هستم، ترینر رسمی فدراسیون ژیمناستیک و همچنان ترینر تیم ملی فدراسیون شمشیربازی و همچنان استاد سپورت حربی شوانزایی. چرا دولت ما توجه به ورزش نداره با وجودی که میفهمن که همه چیز ورزش است و بنیادی‌ترین راه و اساسی‌ترین راه به خاطر صلح و امنیت و آرامی در کشور ما ورزش است و سفیر صلح هم میتونه ورزشکارا باشه. پس چرا حکومت ما دولت ما ورزش انگشت ششم فکر میکنن؟ با عرض سلام و احترام، آمینه نوروزی هستم. از مهمانان عزیز سوال دارم. اگر ورزش به صلح تاثیر دارد، ورزش های چشمدید در داخل افغانستان در خارج افغانستان دیده شده، چرا به صلح تاثیر نکرده؟ رحیمی صاحب با تشکر از جناب همدرد صاحب ورزشکار عزیز ما. قبلا هم گفتم که این تنها مشکل دولت نبوده، قسمی که خودش حتما میدانه چون در ورزش بوده. ادارات ورزش و در مجموع رهبری‌های ورزش کشور بزرگترین مشکل را در داخل خود داشتند که نمیتونستن مشکلات خود و مشکلات ورزش افغانستان حل کنند و هر روز شما شاهد تظاهرات حتی جنگ‌های مسلحانه بین گروه‌ها و ادارات مختلف ورزش افغانستان بود در این دهه گذشته که باعث از این شد که در پلوی از این که توجه خاص در سابق در ورزش نبود، یک قدم دیگه هم ورزش از سایه دید و دولت دور کرد، چون با یک پارتنر و یک کسی نبود که با او دولت بتونه کار کنه و یک سرمایه که حداقل ضرورت است برای او، چون ما در تمام سخنرانی خود گفتیم که بزرگترین مرکز فساد اداری اداره ورزش افغانستان بوده. ریفارم یک سکتور ورزش زمانگیر است، چی از میادین ساختارهای فیزیکی و چی از نگاه تکنیکی و مسلکی که ما یک مربی خانم نداشتیم و یکی هم از مربیای ما با سیستم آموزشی امروز و اپدیت نبود در داخل ورزش افغانستان. احمد صاحب وړاندې د همکارۍ خبره وشوله، تاسو په دې باندې تبصره کول غواړئ؟ بله دا چې دغه مرستې د کرکټ په ډګر کې هم کیږي چې ټوله کې د سولې په برخه کې مرسته کوي، لوبې وغوړېږي طبعا سولې سره به مرسته کوي. او دغه پوښتنې ته هم لږ ځواب وکړي. ځینې کسان داسې فکر کوي چې کرکټ، فوټبال یا نورې لوبې دا د یو ډول د امپریالیزم له خوا نه راغلي، د هغې لوبې د بهر نه راغلي دي. داسې ډول تاثیرات لري.
زه دا وایم تکړه خلک هغه دي چې نور چې کومې لوبې کوي او ورسره شورې کوي او هماغه ممالکو ته ماتې ورکوي. دا ډېر ښه خبره ده. اوس کرکټ که وګورئ دا انګلستان نه شروع ده، په 1911 صدۍ کې شروع ده، تقریبا 300 کاله مخکې. خو اوس د افغانستان ټیم چې په دغه 2000 نه چې موږ شروع کړې ده، 1995 چې شروع وه، بیا به د 2009 نه چې موږ هغه نړیوال انټرنیشنل کرکټ ته چې موږ لاړو، په دومره لنډ وخت کې دومره تیز پرمختګ، دا د موږ د ورزشکارانو هغه د ښه استعداد یو نښه ده. بیا هم زه دا خبره کومه چې هغه مثبت اړخ ته وګورو. تکړه خلک هغه دي چې نور خلکو نه شی زده کړي او خپل مملکت نمایندګي وکړي او هماغه چا نه چې زده کړي او هماغه هیوادونه د دوی ماتې ورکړي. ډېره مننه. تشکر. خانم اصغری، هنگامی که ما برای اجرای برنامه تحقیق کردیم، بسیاری از دانش آموزان مکتب انتقاد داشتن که یکی از مضامین به نام مضمون سپورت وجود داره در مکتب و همواره شاگردان در این مضمون نمرات مکمل میگیرن بدون اینکه آشنایی داشته باشن با بازی ها، بدون اینکه اینا برن بازی کنن و عملا انجام بدن. کدام روش ها میتونه مخصوصا از ابتدایی که مکتب هست، بعد از جوانانی که در کوچه ها و قصبات و دوردست ها زندگی میکنن، کدام روش ها بسیار موثر است تا اینا بتونن که روی بیارن برای ورزش و تشویق شون بیشتر؟ خوشبختانه مکاتب افغانستان از یکی از مراجع بوده میتونه که ما میتونیم با آسانی در اوج دسترسی داشته باشیم به اطفال افغانستان، به کودکان، به نوجوانان. و قسمی که پیشترم یاد شد، خود ورزش اگر به عنوان سمبل صلح یاد میشه یا او را مردم به امون نماد میشناسن و حکومت افغانستان امیر به امون نماد میشناسه، از دید ما باز هم من میگم که باید حمایت ها از طرف بالا به پایین به صورت بگیره و این بالا میشه که در تفاهم و هماهنگی با خود وزارت معارف، با کمیته ملی المپیک، با ریاست تربیت بدنی و در هماهنگی با خود حکومت افغانستان این صورت بگیره که امی مضمون ورزش اگر هیچ عیبی نداره، اگر قبل از او امی مشکلات بود و او را فقط به عنوان یک مضمونی که در او وقت گذاشته شوه یا که در او یک نمره پره کس بگیره، اگر به او شکل بود، از امروز اگر بخواین میتونن که امی جلو از امی موضوع را بگیرن، میتونن در قسمت از که به خاطر از که اطفال افغانستان به عنوان یک دین سر مسئولین یا حق دارن که اونا در اوج پرورش پیدا کنن، رشد پیدا کنن و این رشد داده شوه. تشکر. آقای رحیمی هم چیز می‌افزایید؟ تشکر از صحبت‌های خانم اصغری. ما باید بگیم که معارف گواره ورزش است. گواره ورزش است که میتونه ورزش در این گواره رشد پیدا کنه. چون وقت پسر یا دختری که از مکتب از صف 12 میبره، بعد از اون دیگه یک ورزشکار پروفشنال شدن نمیتونه و وقت شاید هم هیچ ورزشکار هم نشه. و بخش مهم مشکل دیگه که معلمینی که سپورت درس میدن معلم سپورت نیستن، هم از این معلمای جغرافیا، تاریخ یا بخشای دیگه هستن و مثل پارتای من با یک اطفال میشینن، کدامش یک نوت میته کدامش نمیته و این تقریبا ورزش با کلی فلج کرده. این طرحهای ما طبعا پیشنهاد شده. باز هم فرصت را میگذاریم برای چند پرسش از اشتراک کننده. بسم الله الرحمن الرحیم. عبدالحق فکرزاده، پکتیکا ولایت نه. ټولو میلمنو ته راغلاست وایم. او پوښتنه مې دا ده چې تاسو وګورئ د ورزش په برخه کې ډېر زیاتې مرستې وشولې. همدا اوس موږ لرو په ولایتونو کې منظم سټیډیومونه جوړ شوي دي د کرکټ دپاره، په نور په داسې ولایت باندې یې چل د کار نه یې ورته سوی. ولې بدبختانه دلته ځینې ملګرو یادونه وکړل چې بودیجه نشته او د حکومت لخوا ورته توجه نه کیږي. که د نفوس په هکله وګورئ، موږ 15 تقریبا میلیون نفوس لرو په افغانستان کې و په هر ولایت کې یو یا دوه استادیوم دی یا جمنازیم لرو او حداقل تر 10 پورې فدراسیونونه دي مختلف ورزشي لوبغاړي هغه کې تمرین لري. موږ هر څه که جمنازیم دی که استادیوم دی د سهار نه تر ماښامه په هغه کې هېڅ وخت نه دی، حتی شکایتونه راځي چې هغوی ته وخت نه دی درکول سي. نو موږ همیشه کوشش کړی دی چې په هغه محدود امکانات چې شته در حد اکثر باید مختلف ورزشي لوبغاړي په هغه کې باید ورزش وکړي او طبعا په ولایتو کې موږ په 4 ولایتو کې عملیاتای ورزشي لرو چې موږ په هغه کې په 4 ولایتو کې د پکتیا په شمول ریاستونه سوي دي او هغه موږ پروموت کړي دي. آقای احمدزی هم چیز می‌افزایند؟ تاسو د پکتیا خبر وکړه. زه به دا وایم چې خوشبختانه د افغانستان کرکټ بورډ چې
تر اوسه پورې چې څنګه په مخ باندې روان ده دلته زه تنها صرف د کرکټ بورډ نمایندګي نه کوم عموما په ورزش باندې خبره کوو نو د موږ هغه د ورزش مخکې ما هم ویلې چې د افغانستان د کرکټ لوبغاړي چې اوس څومره حده پورې معاش اخلي کافي معاش ته چې دوی د ژوند مشکلات به کې حل کیږي او د کرکټ بورډ اوس په تقریبا 12 سټیډیمونو باندې کار روان ده د پکتیا د سټیډیم خبره تاسو وکړه د موږ دولت داسې ورته پکار دی چې صرف او صرف کرکټ بورډ ته کیننی چې کرکټ بورډ برازي او په پکتیا په مرکز کې به مد میدان جوړي دغه لوبغاړو دغه لوبو څه هغې څه بدلون په ټولنه کې راوستی یعنې ټولنه کې خو بدلون دغه د تاسې چې اوس هر ځای ته لاړ شي زه به د کرکټ مثال ورکړم هر ځای ته چې خلک لاړ شي ډېر ماشومان داسې دي چې منګه پیژني د ورزش په نوم باندې پیژني ډېر داسې ماشومان دي چې هغه د راشد ارمان پیښې کوي ډېر داسې دي چې هغه د محمد نبي پیښې دا یو ښه ذهن ده مخکې به داسې ډېر ځایونو کې موږ لیدلي چې دغه په بعضې کلو کې اوس هم موږ وینو چې ډېر ماشومان داسې دي چې هغه اوس هم هغه ټوپک او هغه پلاستیکي شیونه اخیستي چې هغه ورسره شوق لري توپانچې ورسره هغه شوق خو ورزش دومره یو کار کړی ده چې ورزش اوس د ډېرو ماشومانو د ډېرو ځوانانو د دغه هیله پیدا کړې ده که زه د ورزش په ډګر کې خواري وکړم مهنت وکړم داسې ورځ به راځي چې زه به د افغانستان په سطحه باندې نمایندګي کوم او د افغانستان دغه د درې رنګ بیرغ چې د لکه مخکې چې موږ ویلي دغه به موږ وځلو او د ما نوم او شهرت او یو څه نه څه پیسې به هم به دلاسته رسي. تشکر. خانم اصغری شما چگونه آیا همین گونه تغییراتی که آقای احمدزی گفتن شما مشاهده میکنین در بین کودکان و جوانان؟ یگانه چیزی که واقعا امید میته و ما میتونیم به او امیدوار باشیم این هست که ورزشکار افغانستان توانسته همیشه نمایندگی بسیار سالم نمایندگی خوبی را در سطح جهان داشته باشه که خودش یکی از دستاوردها هست و میتونه که به اصطلاح مثال باشه به سایر ورزشکارا که یعنی بخواین که بیشتر مسلکی باشن و امی که ورزشکار افغانستان نسبت به یک دهه قبل تا امروز میخواد که مسلکی تر باشه حرفه‌ای تر باشه و بهتر بتاره بدرخشه این خودش یک امید هست به می کسایی که کار میکنیم در راستای ورزش. تشکر. و حالا یک بسته معلوماتی خیلی کوتاه میبینیم. سکل زه او میرمن می دواړه یو ځای راوړي ځکه چې هغه زما څخه ښه پرېکړه کولی شي. زما ترور به هم رای ورکوي چې هغه زما څخه زیاته په سیاست پوهیږي. زما خور په دې ټاکنو کې رای ورکوي ځکه چې هغه زما نه ښه قاضي ده. زما لور په لومړي ځل رای ورکوي ځکه چې هغه د هیواد راتلونکی ده او هغه حق لري چې ووایي چې راتلونکی مشر دې څوک وي. زما مور په ټاکنو کې برخه اخلي هغه خپل او د خپل هیواد برخلیک په خپله ټاکي ځکه هغې دا هر څه ماته زده کړي. د هیوادونو ښېرازي هغه وخت وي چې نارینه او ښځینه اوسیدونکي د هیواد د راتلونکي په اړه تصمیم ونیسي. د افغانستان اساسي قانون ښځو ته پوره حق ورکړی چې د نارینهو له فشار پرته په ټاکنو کې ګډون وکړي. نو که سږ کال مو د رای ورکولو تصمیم نیولی وي په یاد ولرئ ټولې ښځې د رای ورکولو حق لري. راځئ په ګډه پر مخ لاړ شو. امسال من همراه خانم رای میتونم به خاطر که او بهتر میتواند تصمیم بگیرد. عمه من در انتخابات شرکت میکند چون او سیاست را بهتر از من میفهمد. خواهر من در این انتخابات رای میده به خاطر که مردم بهتر از من میشناسند. دختر ما به اولترین بار رای میده که او آینده افغانستان است. او انتخاب میکند که رئیس جمهوری آینده باشد. مادر به رای میده چون هر چیزی که به یاد دارم او به من یاد داده. کشور ترقی میکند وقتی زن و مرد با هم تصمیم میگیرند برای آینده. قانون اساسی افغانستان این اجازه را به زنها داده که آنها بخشی از انتخابات باشند اگر بخواهند و بدون هیچ گونه فشاری از جانب مردها. اگر تو تصمیم گرفتی که امسال در انتخابات شرکت کنی مطمئن شو که همه زنها از این فرصت برخوردار باشند. بیایید با هم پیش برویم. یو ځل بیا آزادې جرګې د ښه راغلاست. نن په دې غږیږو چې څنګه لوبې کولی شي په افغانستان کې د سولې په برخه کې ټاکونکی رول ولوبوي. دلته رحیمي صاحب یو ځل بیا تاسو راځه موږ وکتل چې وړاندې احمدي صاحب اشاره وکړله چې افغانستان پیژندل کېږي د لوبغاړو په نوم باندې. موږ په خپله زه خپله هم شخصا د دې شاهد یم. په انګلستان کې وخت اورګاډي کې روانو خلکو د راشد خان نوم اغسته، مجیب الرحمان نوم یې اغسته، د نبي نوم یې اغسته چې سړی ورسره بحث کوي.
یوازې دغه بهرنۍ لوبې دي چې راغلي دي که د افغانستان د خپلې ځایي لوبې هم په دې برخه کې رول لري. بزکشي ده، نورې لوبې دي، غیږې دي، پهلواني ده، نظابازي ده، دغه هم رول لري که نه که تنها یوازې موږ فوکس په دې بهرنیو هغو باندې کوو. تاسو یو دا لوبې وایي نو ټول علم او تکنالوژي اکثر د باندې راغلی دي، نو موږ باید چې هغه نه استفاده ونه کړو. تمن موږ بزکشي او نیزه‌بازي دغه فدراسیونونه هم بیرته فعال شوي دي. موږ پخوا صرف په یو 15 شمالي ولایتو کې موږ هغه درلودې د بزکشي. نن کابل، بدخشان، حتی ننګرهار کې موږ بزکشي تیمونه لرو. دغه وده زموږ هغه اساسي عمده وظیفه ده. موږ په هغه باندې کار کوو. احمدزی صاحب که تاسې په لنډو تاسې په دې ټکي باندې اشاره وکړئ، طبعا تاسې خیلتیا کرکټ سره ده تر ډېره، د دغه نورو لوبو اغېز څومره ګورئ د سولې په برخه کې یا د ټولنې په منځ کې د یووالي راوستو په برخه کې؟ بالکل ډیر رول لوبولی شي. یعنې تاسې شخصا ما په خپله باندې چې زه کله بزکشي ته کښېنم ډېر په شوق باندې زه هلته ورته ګورم، دغه لوبه ګورم. او نور د موږ او تاسې په داخل د افغانستان کې چې په دا کلو ولسوالیو کې چې لوبې کېږي، کاش چې داسې یو ورځ په دغه افغانستان کې چې بیا هم رئیس اولمپیک دلته ناست ده او د موږ په ټولو دولتي چارواکو باندې دغه غږ ده چې برای مهرباني ورزش ته ډېر پام وکړي، ډېر مشکلات به ورسره حل شي. یعنی دا ضروري خبره ده چې دوی ورزش ته وکړي. انت مخنیوی کړی چې توندلاریتوب ته لاړ شي یا مخدراتو ته لاړ شي، طبعا دغه یو رول لري. ډېر غټ کار یې کړی ده. نو که د افغانستان دولت دغې ته پاملرنه وکړي او اولمپیک دوی تشویق کړي، د اولمپیک له لارې نه فوټبال او باسکټبال او بزکشي او بیډمنټن او داسې نورې لوبې، نو په لکونو ځوانان به موږ انشاءالله داسې ولرو. په نړۍ په داخل د افغانستان کې به دوی نه یو د افغانستان ښه نمایندګي وکړي او په خارج کې به دوی د افغانستان لپاره د یو ښه سبب وگرزی. ډیره مننه. بسیار تشکر. باز هم وقت را میگذاریم برای چند پرسش از اشتراک کننده. بسم الله الرحمن الرحیم. در قدم نخست تشریف آوری میهمانان خوش آمدید میگیم و ثانیا همه افغان ها تشنه صلح هستند. تقریبا 4.5 دهه هستند که ما دنبال سرنخ به عنوان یا کلید صلح میگردیم. آیا جناب رئیس صاحب ما میتونیم که همین واقعا کلید صلح را ما توسط ورزش به دست آورده میتونیم؟ به شما فرصت را میگذاریم. من ذاکره حسینی هستم، عضو تیم جودو. همین گفتگوهای صلحی که با کشورهای همسایه صورت میگیره، با مخالفین دولت ما صورت میگیره، چقدر ورزشکارای ما اینجا رول داشته، نقش داشته و اگر نقش داشته چقدر همین نقش برای بانوان داده شده؟ تشکر. رحمت الله تعالی یم له زابل ولایت څخه سلام تاسو ته او ټولو ګډونوالو ته. موږ زابل کې هم ډېر داسې مثالونه لرو چې ورزش هلته د سولې لپاره، د یووالي لپاره، د خلکو د یوځایوالي لپاره تر ډېره حده کار کړی دی. خو هغه هم په داسې شکل چې شخصي خلکو ورزش ته مخه کړي. د ورزش مینوال زیات دي خو په رسمي شکل ورزشکارانو ته او ورزش ته خاصه توجه هلته نشته. دا به نه پوهېږم چې د ادارې اضافي او که به کومه بله ستونزه وي هلته موږ تر دې دمه تاسې ویلې چې هلته په شخصي کچه باندې توجه شوې ده. دغه توجه څومره اغېز کړی هلته محسوسیږي په ځوانانو کې چې له افراطیت نه خل راواړئ، د نورو سختدریزۍ نه خل راواړئ، د مخدراتو نه خل راواړئ، داسې تاسې مثال ورکوی شئ؟ بالکل ډېر داسې مثالونه شته هلته چې موږ عملا همدا شیان وینو. زه خپله د یو ورزشکار په حیث زه خپله یو ورزشکار هم یم. زه داسې ساحو ته د ورزش د مسابقاتو لپاره تللی یم چې زه همداسې ازادانه هلته نشم تللی. هلته دومره تاثیرات شته. همداسې مرکز کې زیاتره وخت مسابقې جوړیږي چې د داسې سیمو خلک چې هلته مخالفین واکمن دي هغوی راځي دلته لوبې ګوري. د دغه ځای تصویر چې دوی ته هلته بل رقم ورکول شوی دی هغه دلته دوی عملي ګوري، هغه ځي له هغوی سره یې شریکوي، حتما به تاثیرات لري. ډېره مننه. ښاغلي ازغري کابل تاسو سره شو، تاسې په دې باندې څه لرئ؟ دغه نیوکې ډېرې وشولې. وروسته بیا د اولمپیک رئیس صاحب ته او رئیس احمدي صاحب ته هم فرصت ورکوم. باید بگویم که خود فضای عمومی ورزش که هست در افغانستان، قسمی که خود اونا گفتن ورزشکارا علاقه دارن، ورزشکارا علاقه دارن، اما فضای کمکی تنگتر هسته. اما این فضا هم من فکر میکنم که
اگر یک کمی بیشتر به می فضا توجه صورت بگیره این موضوعات حل میشه. و دیگه موضوع اعتماد هست که اعتماد باید وجود داشته باشه. قسمی که پیشتر برادر دیگه ما صحبت کردن که اگر مدیر درست باشه امکان داره که هر چیز خوب پیش بره. و از دید من این است که ورزش افغانستان چون متاسفانه در دراز مدت یک حامی درست نداشت و در اوج متاسفانه مشکلات زیاد بود، ما نمیتونیم که امی مشکلات اصلی و اساسی ورزش افغانستان ظرف چند ماهی یا حتی ظرف چند سالی او را ما به اصطلاح مشکلات چه حل بسازیم. اما امی که به اصطلاح امی ذهنیت هست، حداقل به خود مسئولین ورزش امی ذهنیت وجود داره، ذهنیت اصلاحات که اصلاحات بیایه و در این به اصطلاح میخوان عملا کار بکنن. چنانچه در ولایت امور رقمی که خود رئیس صاحب یاد کردن امریت های ورزشی هست که اونا مسئول هستن و اونا نباید از دید ما، چون سالها اونها امی خود ورزش به عنوان یک فرصت، به عنوان یک امکانات اول میدیدن. این که این ورزش خودش چه ارزش ها داره، چی هدف داره، این را واقعا نتونستن به صورت درستش به مردم توضیح کنن که چی هست. رحیمی صاحب یو نیوکه تاسو ته راځي وکړه تاسو لطف دوه درې نیوکې وو یو نو زموږ هغه نظر خو همدا دی چې د افغانستان جنگ صرف داخلي پدیده نه دی، په دا کې مختلف اړخې لري او اکثر اړخې خارجي پدیده دي، د باندې نه راغلي دي. په دا کې مواد مخدر دي، انټرنیشنل تروریزم دي، د منطقه‌ای د رقابتونه د ممالک دي، د استخباراتي رقابتونه. او د دا خاطر زموږ موافقت خو اوس همدغه دی چې تقریبا په ټول افغانستان کې د موخه مو ویل چې تقریبا 1 میلیون ورزشکار لرو. یعنی 1 میلیون د افغان هلکان او نجونې د دا بدبختي نه لرې سوي دي او دا یو قوي فورس دی چې دوی کولی سي ډېر یو مثبته تاثیرګذاري په هغه کې به اجتماع کې ولري، په مملکت کې، په مجموع کې. دوم هغه موضوع تربیت بدني دي. واقعا موږ د رئیس صاحب سره مې خبرې کړې دي. موږ په ټول د ادارې تربیت بدني کې موږ 15 کسه فارغ تحصیل د تربیت بدني وو چې زه چې رالم. دا یو غټ بدبختي دي. په مکاتبو کې ما د وزیر صاحب معرف سره مې خبرې کړې دي، هغوی چې نو فارغ کېږي چیرې ورسي، چیرې کار وکړي. دوی باید مجبور دي وزارت معرف د مکاتبو د لارې نه دوی په مکاتبو کې باید استخدام کړي چې هم ورزش مسلکي سي او هم هغوی ته باید یو علاقمندي نور نجونې او هلکان ته پیدا سي چې هغه بس هغه پوهنځی تربیت بدني او سپورت وایي. که ټول بیکار په وګرځي نو په خلاف رشته په هیڅ ادارو کې د هغوی ته کار هم نشته. ښه د خوست نه چې تسل صاحب دا کوم پوښتنې وکړه کړې وه د تسل صاحب مشکل همدغه دی چې د موخه مو وویل چې ټول توجه د ورزش په کابل او درې څلور درجه اول ولایتو کې و. د دا خاطر په دا استراتیژي کې موږ غواړو چې متوازن رشد باید راسي، مخصوصا هغه د دوم او دریم درجه ولایتونه بالکل د ورزش د استراتیژي نه د پوشش نه بالکل د باندې و. اکثر ولایتو کې اصلا ورزش په عملي توګه نه دي تللي. دا یو زابل نه دی، د همدا چې دخوا ورسې د دایکندي حتی تخار خوا کې بدخشان کې موږ هغه استانداردونه نه لرو. زموږ ټول د ادارې توجه صرف کابل او دوه درې هغه درجه ولایتو کې بود. آقای احمدزی، در پیوند به دو پرسش که اشتراک کننده ما داشتم صحبت های مطمئنا از خودتون دارین و به عنوان پرسش پایانی چگونه میشه که به ارزش ورزش برای مردم آگاهی داده شود و چه روش‌هایی میتونه موثر باشه در ارزش؟ تر ټولو نه مهم د موږ د ورور چې زابل نو یو خبره به زه دغه وکړم چې اوس الحمدلله دغه څومره فامیلونه چې دي، حتی ما ته هم اجازه نه وکړه چې ما ورزش کوم، ما به کور نه به زه پټ به راتلم. هغه هېڅ همکاري ما سره نه وه. اوس ښه خبره دا ده
چې اوس په شخصي توګه باندې هم ډېر داسې خلک شته داسې سرمایه داران شته چې هغوی میدانونه جوړي ورزش دپاره کلبونه یعنې په ذهنیتونو کې تغییر راغلی بدلون ډېر تغییر پکې راغلی ده. نو ښه خبره دا ده داسې خلک موږ ولیدل چې یو وخت کې موږ سره مخالفتونه کول اوس موږ سره کینی موږ تشویق کوي چې نور ځوانان ورسره تشویق کړو. نو د ورزش په ساحه کې دغه مشکلات ده او بیا به هم وایو لکه مخکې چې هغه یو پوښتنه چې وه چې د معرف په برخه کې او په دغه کې د رئیس د اولمپیک نه د موږ د ما شخصا د ماتې دغه غوښتنه ده په دغه ځای کې چې ورسره ناست یو چې دوی وزیر د معرف سره دوی کینی د افغانستان په مکاتبو کې یو ماشوم چې مکتب ته ځي هغه 3-4 ساعته صرف او صرف هغه معلم ته دی غوږ نشي نیولی تر څو پورې چې د لپاره د ورزش لپاره یو ښه زمینه نه بدبختانه ما چې څومره مکتبونو ته ورغلی ما چې ماشومان لیدلی دي د ورزش هیڅ قسمه سهولت دوی ته نه ده برابر. نو چې ته یو 7 کلون 8 کلون تر 10 کلو پورې چې یو ماشوم ورزش سره شوق پیدا نه کړي نو دا په 20 کلنۍ 25 کلنۍ کې دغه نشي کېدلی. نو دغه لپاره دوی بیا یو خاصه توجه غواړو چې په دې کې دوی دغه کار وکړي. ډېره مننه. د جرګې لپاره بیل شوی وخت همدومره نن په دې وغږېدو چې څنګه لوبې او لوبغاړي په سوله کې رول لوبولی شي. واورېدل چې په دې برخه کې کار شوی دی خو لا هم اوږده لاره په مخ کې پرته ده او د حکومت د برخوالو په وینا د حکومت مرسته ورته اړینه ده. دا به کتلی شي چې په دې برخه کې راتلونکی حکومت یا راتلونکي حکومتونه څه توجه کوي تر څو د افغانستان لوبې او لوبغاړي څنګه چې په کار ده د نورو هیوادو سره اوږه په اوږه لاړ شي او دغه راز په خپل هیواد کې د سولې او یووالي په برخه کې هم اغیزمن رول ولوبولی شي. و وقت برنامه ما متاسفانه همین قدر بود. از مهمانان ما خانم اصغری، آقای رحیمی و آقای احمدزی سپاسگزاری میکنیم که وقت گذاشتین و ما را در این جرگه همراهی کردین. له برخوالو هم ډیره مننه چې د افغانستان له بیلابیلو برخو نه دلته تشریف راوړی و. و تا جرگه بعد الله نگهدار. والله مطمئن.